که موږ په قیامت او آخرت کې ژور فکر وکړو د الله جل جلاله هغه لوړ عظمت او لوی قدرت را معلومیږي. الله جل جلاله د سورة الحج په 6 او 9 نمبر آیاتو کې فرمایي: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. يعني بشك الله جل جلاله حق ثابت موجود او دائم دی، او بشك الله جل جلاله مړي ژوندي کوي، او بشک الله جل جلاله پر هر څه قادر دی، او بشک قیامت راتلونکی دی چې د هغه پر راتللو کې هیڅ شک نشته، او بشک الله جل جلاله د حساب او جزا دپاره هغه کسان را ژوندي کوي چې په قبرو کې دي. بیا هم که د قیامت په باره کې فکر وکړو، زموږ ایمان د الله جل جلاله پر هغه عدل زیاتیږي چې د قیامت په ورځ له هر انسان سره د خپل ځان او خپل ګناهو پوښتنه کیږي. الله جل جلاله د سورة النجم په 38 بیا تر 41 نمبر آیاتو پورې فرمایي: الا تزر وازرة وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. يعني نه اخلي هیڅوک بار د بل چا د یو ګناه د بل پر غاړه نه ایښول کیږي، او بل دا چې نسته هیڅ انسان لره مګر جزا د هغه شي چې د کړي وي، او بېشکه د ده د عمل جزا به ور وښول سي، او بیا به جزا پوره جزا ورکول سي. د نیکۍ نیکه جزا او د بدی بده جزا. هلته ظلم نسته، پوره او کامل عدل دی. ایمان پر آخرت او فکر په آخرت کې موږ خپل ځاني مسؤلیت ته متوجه کوي، ځکه په آخرت کې دې ته نه کتل کیږي چې کورنۍ او قبیله دې څوک دي. په آخرت کې ته په خپله د خپل ځان او خپل عمل مسؤله یې. شاعر وایي: په آخرت کې نشته دا پوښتنه چې د چا زوی یې له کوم وطن. الله جل جلاله د سورة عبسه د 40 نمبر آیات څخه تر 30 نمبر آیات پورې فرمایي: یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يعني د قیامت داسې ورځ ده چې تښتي به سړی له خپله وروره او له خپلې مور او له خپله پلاره او له خپلې ښځې او له خپلو زامنو. د هر چا به په دغه ورځ داسې حال وي چې د بل چا له حاله به بې پروا وي. په دغه ورځ کې کورنۍ او دوستان، قریبان او اشنایان چاته فایده نه رسوي او نه یې رسولی سي، فقط ته او ستا عمل. الله جل جلاله د سورة الاسراء په 15 نمبر آیات کې فرمایي: من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى. يعني هر څوک چې پر سمه لار رهي بېشکه دی د خپل ځان د ګټې او فایدې دپاره سمیږي، او هر څوک چې ګمراه سي بېشکه چې د خپل ځان په ضرر ګمراه کیږي، او هیڅوک د بل چا د ګناه بار نه اخلي. ستا خپلوان او دوستان ستا ګناهونه نه درڅخه اخلي، بلکې د هر یوه څخه د ده د عمل پوښتنه کیږي. د قیامت په ورځ هر یو د خپل ځان جواب وایي. الله جل جلاله موږ و دغه ځاني مسؤلیت ته متوجه کوي او فرمایي: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، چې دا د سورة مریم 15 نمبر آیات دی. يعني او د قیامت په ورځ ټول انسانان الله جل جلاله ته یوازې راتلونکي دي.
نه به د چا سره مور او پلار ورسره وي، نه به دغه خیالي او فرضي معبودان چې بوتان او نور شیان دي ورسره وي، نه به مال نه نور کومک کوونکي ورسره وي چې د الله جل جلاله له سوال او جواب یا د دوزخ له عذابه یې خلاص کړي. فرضاً که دې د سهار لمونځ نه کړي ادا، ستا څخه یې پوښتنه کېږي او ته به یې جواب وایې، نه ستا د پلار یا بل قریبه څخه. که دې مور او پلار آزار کړل، ته د خپل عمل جزا وینې، نه ستا استاد یا د مسجد امام. کله چې انسان بالغ سي، د ده د عمل مسؤلیت یوازې او یوازې پر ده دی. نو وروره او خورې، په خپل عمل او په خپلو واجباتو کې کوتاهي مه کوه. دا فایده نه در رسوي چې ته پلانی یې یا د پلاني زوی یې یا د فلاني قومه څخه یې. دغه خبرې ټوله بې فایدې دي، فقط ستا عمل فایده در رسولی سي. نو خپل ځان په خپله د الله جل جلاله له عذابه وساته. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي کله چې د الله جل جلاله دا قول نازل سو چې فرمایي وانذر عشیرتک الاقربین، چې دا د سورة الشعراء 214 نمبر آیات دی. یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم، ستا نږدې خپلوان له الهي عذاب وبېروه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قریش راوغوښتل. کله چې خپل قوم او کورنۍ سره یې ځای کړل، نو یې عامو او خاصو ته وفرمایل ای د کعب ابن لؤی اولادې، خپل ځانونه په خپله له اوره خلاص کړئ. ای د مره ابن کعب اولادې، خپل ځانونه په خپله له اوره وساتئ. یا بني عبد شمس، خپل ځانونه له اوره خلاص کړئ. یا بني عبد مناف، خپل ځانونه په خپله له اوره خلاص کړئ. یا بني هاشم، خپل ځانونه له اوره وساتئ. یا بني عبد المطلب، خپل ځانونه په خپله له اوره وساتئ. یا فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و وسلم، خپل ځان په خپله له اوره خلاص کړه. زه د الله جل جلاله له طرفه ستاسو دپاره د هیڅ شي مالک نه یم، هیڅ شی زما په اختیار کې نه دی. نو که د قیامت په ورځ یو چا خپلو دوستانو یا خپل قوم او قبیلې ته فایده رسولی سوای، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به خپل اهل یا خپل قوم ته فایده رسولی وای. خو په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي فإني لا أملك لكم من الله شیئا، زه د الله جل جلاله له طرفه ستاسې دپاره د هیڅ شي مالک نه یم. خو د ګناهکارانو دپاره شفاعت کول بیا بله خبره. ورونو، په تیر بحث کې دا معلومه سوه چې د آخرت د ورځې بیان یوازې دینی معلومات نه دي، بلکې د آخرت د ورځې بیان هغه عقیدوي او اساسي بیان دی چې خلق د ښو عملو وکولو او د شر د کارو و پرېښولو ته رابولي. روح او د هغه حقیقت، زموږ د دغه اوسني ژوند حقیقت څه شی دی؟ مرګ او د هغه حقیقت څه شی دی؟ آیا تر دغه ژوند او مرګ وروسته بل شی شته؟ د دغه بحث شروع به په یوه لویې او مهمې پوښتنې سره وکړو چې هغه پوښتنه د روح په باره کې ده. روح څه شی دی؟ یهودو لعنت الله علیهم غوښتل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امتحان کړي. نو یې د قریشو په واسطه درې پوښتنې ورته راولېږلې چې اوله پوښتنه یې د هغو موحدینو ځوانانو په باره کې وه کوم چې د سحیق یا دقیانوس پاچا په زمانه کې ژوند کاوه او اصحاب الکهف ورته ویل کېږي، چې د هغو قصه څنګه وه. الله جل جلاله په سورة الکهف کې د هغو ځوانانو قصه نازله کړه. د یهودو بله پوښتنه د هغه چا په باره کې وه چې پر ټوله مځکه پاچا و. د دغې پوښتنې په جواب کې د ذوالقرنین قصه نازله شوه. مګر د یهودو درېیمه پوښتنه دا وه چې روح څه شی دی؟ د اولې او دوهمې پوښتنې جواب په خپله یهودو ته د دوی د کتابو څخه معلوم و،
مګر د درېمې پوښتنې په باره کې چې جواب یې په دقیق ډول سره هیڅ چاته نه دی معلوم او د روح په حقیقت بې له الله جل جلاله بل هیڅوک نه پوهیږي، نو د یهودو دا خیال او ګمان چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم به د دغه پوښتنې جواب هم ورکړي او دوی ته به د تهمت ویلو لار خلاصه شي، ځکه چې د روح په باره کې بې له الله جل جلاله بل هیڅ چاته دقیق او پوره معلومات نشته. نو د دغو درو پوښتنو په جواب کې د اصحاب الکهف قصه او د ذوالقرنین قصه په سورة الکهف کې په تفصیل سره بیان شو او د روح په باره کې الله جل جلاله د سورة الاسراء په 15 نمبر آیات کې فرمایي ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. یعنی او دوی ستا څخه د روح په باره کې پوښتنه کوي، اے محمد صلی الله علیه و وسلم دوی ته ووایه چې روح زما د رب عز وجل کارو څخه دی او نه دی درکول سوی تاسو ته د علم او پوهې څخه مګر لږ. د روح حالت او کیفیت عجیب او غریب حالت دی، بې له الله جل جلاله نه بل څوک په خبر دی او نه په پوهیږي. علماء کرام د روح په باره کې مختلفې خبرې کړې دي. ځینې علما د دغه آیات په ترجمه کې د روح تفسیر او ترجمه لکه څرنګه چې په ځینو نورو آیاتو کې معروفه او مشهوره ده په جبرئیل علیه السلام سره کړې ده، یعنی د روح څخه جبرئیل علیه السلام مقصد دی او د دغه ترجمه لپاره د دوی دلیل هغه نور آیاتونه دي کوم چې هلته جبرئیل علیه السلام روح بلل سوی دی، لکه د الله جل جلاله هغه قولونه چې فرمایي یوم یقوم الروح والملائکة صفا چې دا د سورة النبأ 18 نمبر آیات او د سورة المعارج په 3 نمبر آیات کې فرمایي تعرج الملائکة والروح الیه او د سورة القدر په 3 نمبر آیات کې فرمایي تنزل الملائکة والروح فيها او د سورة مریم په 11 نمبر آیات کې فرمایي فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. په دغو ټول آیاتو کې د روح مقصد او ترجمه جبرئیل علیه السلام دی، نو دوی په دغه آیات شریف کې هم د روح ترجمه په جبرئیل علیه السلام سره کوي چې دا د ځینو علماو قول دی، مګر نور د اهل السنه والجماعه علما وایي چې دلته او په دغه ځای کې د روح څخه مقصد هغه د انسان روح دی، هغه چې انسان په ژوندی دی. ابن القیم رحمه الله په خپل هغه کتاب کې چې د روح په نامه سره یادیږي د روح په ترجمه او تعریف کې وایي هغه عجیب شی چې موږ یې روح بولو یو جسم دی چې په خپل حقیقت کې له دغه بدنه چې موږ یې وینو مخالف دی. روح یو نورانی سپک ژوندی او حرکت کوونکی جسم دی چې د اعضاو په ذات او په دننه کې تګ کوي او ګرځي. دننه په اعضاو کې د روح ګرځیدل داسې دي لکه د ګلاب په ګل کې د اوبو ګرځیدل یا د زیتون په دانه کې د غوړو جریان او وجود یا په سکروټه کې د اور وجود. تر کومه وخت چې انساني اعضا یا اندامونه د دغه قابلیت ولري چې کوم آثار چې د دغه لطف جسم یا روح څخه ورته راځي قبول کړي، نو دغه روح له دغو محسوس اعضاو سره تړلی او یو ځای. اوس نو هغه آثار چې له روح څخه جسم ته راځي څه شي دي؟ هغه آثار لیدل، اوریدل، حرکت او اراده دي. دا روح دی چې دغه آثار او شیان و جسم ته ورکوي، ځکه په خپل جسم نه حرکت لري نه اراده. دغه شیان هغه وخت په جسم کې پیدا او موجود وي چې روح ورسره وي، مګر کله چې دا جسد او اعضا د ناروغیو او حوادثو په سبب فاسد او خراب سي
او دغه د روح د آثارو د قبلولو توان ونه لري، نو روح له بدن څخه جلا کیږي او عالم الارواح ته ځي. همدارنګه ابن تیمیه رحمه الله وایي انسان ته هغه وخت انسان ویل کیږي چې روح او جسد دواړه سره یو ځای وي او روح یې تر بدن ډېر اهمیت لري، ځکه هغه شی چې د انسان څخه انسان جوړوي هغه روح دی او بدن د روح وړونکی او کشونکی دی. لکه څرنګه چې ابو درداء رضی الله تعالی عنہ وایي زما بدن زما وړونکی دی، کمی مهربانی پر وکړه مقصد ته مې رسوي او که مهربانی پر ونه کړم مقصد ته مې نه رسوي. نور هم ابن تیمیه رحمه الله د روح په باره کې وایي د قیامت په ورځ به بدبختان او ګناهکاران یو له بل سره شخړې او دعوې کوي چې تا په ما داسې او داسې وکړه، حتی دغه دعوه به د روح او بدن په منځ کې هم وي. روح به و جسد او بدن ته وایي ته وې چې بدی او بدکارونه دي کول، خو جسم به و روح ته وایي ته وې چې په بدو کارو او ګناهو دي عمل کولم. نو به الله جل جلاله د روح او بدن د فیصلې دپاره یوه ملائکه راولېږي او ملائکه به روح او بدن ته ووایي تاسې د هغو دوو کسانو په مثل سره یاست چې یو شل وي پر پښو نسي تلای او بل ړوند وي په سترګو نه وي. دغه شل او ړوند دواړه یوه باغ ته ننوتل. شل ویني چې هلته په ونو میوې دړېږي خو ورتلای نسي، نو یې ړانده ته وویل زه میوې وینم خو ور ولاړېدلی نه سم. ړانده وویل زه ور ولاړېدلی سم خو وینم یې نه. شل ورته وویل ته ما په اوږو کې واخله او میوو ته مې ور پورته کړه، زه به یې شکوم او ته به مې ګرځوې. نو ړانده هغه شل په اوږو کې واخیستی او هر طرف ته چې شل وایي هغه طرف ته یې بیایي او شل بې له اجازې د باغ میوې شکوي. نو ملایکې وویل د دغه کار سزا وکم یې ورته ورکول کېږي؟ بدن او روح وویل سزا دواړو ته ورکول کېږي، ځکه دغه کار یا د میوو غلا یې په دواړو کړې ده. نو به ملایکه ورته وایي تاسې هم د دغه شل او ړانده په مثل سره یاست او دواړه د خپل عمل مسؤله یاست. له دغې مسئلې څخه موږ ته دا معلومه شوه چې انسان مرکب د روح او جسم څخه دی او دوی دواړه د انسان د کارو په اداره کولو او کولو کې شریکان دي او پر دوی دواړو ثواب یا عذاب نازلیږي. داسې نه ده چې یو به مسئول وي او هغه بل به خلاص وي لکه ځینې خلک چې داسې وایي. دا روح دی. اوس مرګ ته راسي. مرګ یا کوچنی قیامت زموږ په بحث کې یوه بله لویه او مهمه مسئله د روح او بدن د جلا کېدلو مسئله ده. هغه دا چې روح له بدنه په دوه قسمه سره جلا کېږي چې هغه لوی او مهم جلا کېدل یې د مرګ په وخت کې دي چې هغه ته قیامت صغرا کوچنی قیامت ویل کېږي. نو هر هغه څوک چې مړ سو د هغه قیامت شروع سو. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری او امام مسلم یې د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها څخه روایتوي وایي کله چې به صحرایي عرب ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغله نو به یې پوښتنه ځینې کوله چې قیامت کله دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به په دوی کې هغه چاته وکتل چې تر ټولو به په عمر لږ او وبه یې فرمایل که دغه ژوندی و سپین ږیري به نسي چې پر تاسې به ستاسې قیامت جوړ سي. ابن کثیر رحمه الله وایي د دې خبرې مقصد دا دی هر قرن چې ختمیږي دا د هغو قیامت دی. نو د هر انسان مرګ د هغه دپاره قیامت دی ځکه دی په دغه مرګ سره آخرت ته ورداخلیږي. ځینې علما وایي کم انسان چې مړ سي د هغه قیامت قائم سو او دغه خبره په دغه معنا سره صحیح ده چې کوم سړی چې مړ سي هغه آخرت ته داخل سو. دا دغه حدیث شریف په ترجمه کې د ابن کثیر رحمه الله تفسیر.
د خوب او مرګ په منځ کې فرق. د انسان دپاره یو وفات یا مرګ دی چې وفات کبرا ورته ویل کیږي، او دا هغه وفات دی چې روح په کلی او قطعي ډول له بدنه جلا سي او انسان مړ سي، چې ودغه ته وفات کبرا او قیامت صغرا ویل کیږي. او بل وفات یا مرګ دی چې هغه ته وفات صغرا ویل کیږي. په دغه دوهم قسم وفات کې روح له بدنه جلا کیږي، مګر دغه جلا کېدل بل قسم دی. هغه دا چې روح هم په بدن پورې تړلی دی او هم له بدنه جلا دی. ځکه په دغه وخت کې د روح تعلق او ارتباط له بدن سره ډیر سپک او خفیف تعلق دی. داسې تعلق او ارتباط دی چې بدن ژوندی په پاته دی، مګر کامله اراده نه لري، چې دا هغه د خوب حالت دی. تاسو ته معلومه ده چې بده انسان داسې اراده نه لري لکه ویښ انسان چې یې لري. او دا هم یو قسم مرګ دی چې ودغه حالت ته وفات صغرا ویل کیږي، او له خوبه راویښېدل بیا ژوندي کېدل او پاڅېدل بلل کیږي. لکه څرنګه چې په حدیث شریف کې راغلی دی چې کله به رسول الله صلی الله علیه و وسلم له خوبه راویښ شو، دغه دعا به یې ویل: الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا والیه النشور. رواه البخاري. حمد او ثنا د هغه الله لروي چې موږ یې ژوندي کړو پس د هغه چې مړه یې کړو، او دغه الله لرمو پس له مرګه بیا ژوندي کېدل دي. نو بېدېدل او بیا راویښېدل دا هم مرګ او ژوند دی. همدارنګه الله جل جلاله د سورة الانعام په 80 نمبر آیات کې فرمایي: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. يعني او الله جل جلاله هغه لوی ذات دی چې تاسو په شپه کې وفاتوي، یعنی بدوي. او الله جل جلاله په هر هغه څه پوهیږي چې تاسو په ورځ کې هغه کار کړی وي، که ګناه وي که عبادت. بیا په ورځ کې تاسو له خوبه راپاڅوي تر څو چې هغه نیټه پوره کړل سي چې تاسو ته مقرره سوې ده، یعنی په خوب سره مړه سي او بیا بیرته په راویښېدلو سره ژوندي سي. د ثم یبعثکم فیه څخه دا معلومه سوه چې په خوب کې د بندگانو ارواحونه قبض کړل کیږي، مګر دا هغه پوره او کامل قبض کېدل نه دي، بلکې دا یو خاص قسم قبض کېدل دي. او بیا الله جل جلاله موږ متوجه کوي چې کله کله دغه په خوب کې د روح ناقصه قبضول و پوره قبضولو ته واوړي، خوب په مرګ سره واوړي. او د ځینو انسانانو روح په خوب کې پوره قبض کړل سي او انسان د خوب په حالت کې پوره مړ سي، یا دا چې بیرته روح ورته راسي او انسان ژوندی سي، له خوبه راویښ سي. او دغه کیفیت هم الله جل جلاله په قرآن مجید کې بیان کړی. او د سورة الزمر په 42 نمبر آیات کې فرمایي: الله يتوفى الانفس حين موتها. يعني الله جل جلاله قبضوي نفسنا د دوی د مرګ په وخت چې دا هغه پوره مرګ او وفات کبرا ده. والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. او هغه نفس چې په خپل خوب کې نوی مړ هو دغه بده نفس مړ دی په وفات صغرا سره، نو وساتي هغه نفس چې پر هغه حکم د مرګ سوی وي بیرته یې بدن ته نه راولېږي او انسان مړ سي. نو وفات صغرا چې خوب دی په وفات کبرا سره چې مرګ دی بدل سي او بیرته بدن ته هغه بل نفس رالیږي تر معلومې کړه سوي نیټې پورې. هغه څوک چې په خوب کې نسي مړ هغه انسان ته بیرته روح راولېږل سي تر څو چې اجل یې پوره کېږي.
ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. بشکه چې دغه د روح په قبضولو یا د څه مودې ساتلو او بیا را لېږلو کې خامخا د الله جل جلاله د قدرت ډېر دلایل دي د هغه قوم دپاره چې فکر کوي او عبرت په اخلي. مګر کفار په دغه کې نه فکر کوي او نه عبرت په اخلي. ورونو، د مرګ یادول، د مرګ بیان پر زړه سخت او دروند دی. د مرګ بیان ډېروونکی دی. د ډېرو انسانانو د مرګ بیان او د مرګ یادول نه دي خوښ، ځکه انسان غواړي چې شپې او ورځې په بې ځایه امیدو کې تېرې کړي. مګر هلته ډېر داسې آیاتونه او داسې احادیث شته چې د مرګ یادول او بیانول ښه بولي او مسلمانان امر کوي چې امیدونه او ارزوګانې، غوښتنې او خواهشات مو کوچني او کوتا کړي. په ډېرو اوږدو خواهشاتو پورې زړونه مه تړئ، ځکه په دنیوي اوږدو فکرو مشغوله کېدل انسان له دې څخه منع کوي چې د آخرت دپاره تیاري او آمادګي ونیسي. الله جل جلاله د سورة آل عمران په 115 نمبر آیات کې فرمایي: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يعني هر نفس سکون کی د مرګ دی او خامخا به د قیامت په ورځ ستاسې اجرونه بدله د اعمالو پوره درکول سي. نو هر هغه څوک چې د دوزخ له اوره لرې کړل سو او جنت ته داخل کړل سو په تحقیق هغه کامیابه سو. او نه دی دغه دنیوي ژوند مګر د خطا ایستلو سرمایه چې ګټه یې لږ او فنا کېدل یې ژر. د دنیا موقتي ښایست خطا ایستونکی دی چې په هغه سره ډېر ناپوهان خطا وځي. بیا هم الله جل جلاله د سورة لقمان په 40 نمبر آیات کې فرمایي: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. يعني هیڅ نفس، هیڅوک نه دی خبر چې سبا به څه کار کوم. د سبا پیښې چاته نه دي معلومه او هیڅ نفس نه دی خبر چې پر کومه مځکه به مرم. دا چې الله جل جلاله موږ ته د مرګ د وخت او ځای په باره کې معلومات نه دي راکړي او په دې یې نه یو خبر کړي چې کله او چیرې به مرو. د دې سبب دا دی چې موږ د آخرت دپاره کوښښ وکړو او ځانونه هر وخت د تګ دپاره تیار او آماده ولرو. د ګناهو څخه لرې او په عبادت مشغوله واوسو. موږ باید هر وخت او همیشه په اضطراري امرجنسي حالت کې واوسو، ځکه چې مرګ تر سترګو نهام دی. او که د مرګ وخت را معلوم وای بیا مو هغه ته تیاری نه نیول، فقط تر مرګ څو ورځې د مخه خپل ځان او خپل عمل ته متوجه کېدلو. حج او عمره مو کول او له ګناهو څخه مو توبه ایستل. مګر اوس نه یم خبر چې آیا سبا به ژوندی یم که یا، آیا کور ته به ولاړ سم که یا، آیا دغه ګناه چې زه یې کوم تر پای به یې ورسوم او که به د دغې ګناه د کولو په وخت کې مرګ راته راسي. نو په دغه سبب پر انسان لازمه ده چې د آخري سفر دپاره یې هر وخت تیاري نیولې وي او د ګناهو څخه لرې وګرځي، ځکه د مرګ وخت نامعلومه دی. مګر په دې پوهېږو چې مرګ حتمي او ضروري دی او پر هغه وخت چې الله جل جلاله راته مقرره کړی دی خامخا راتلونکی دی. تر هغه خپل وخت نه یوه لحظه د مخه کېږي او نه یوه لحظه وروسته کېږي. الله جل جلاله د سورة یونس په 29 نمبر آیات کې فرمایي: اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. یعنی کله چې د دوی د مرګ تاریخ او نیټه راسي نو دوی به تر دغه خپلې نیټې یو ساعت نه وروسته کېږي او نه به د مخه کېږي. او الله جل جلاله فرمایي: یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم
اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. چې دا د سورة المنافقون 9 نمبر آیات دی. یعنی هغو کسانو چې ایمان مو راوړی دي، پام کوئ چې ستاسې مالونه او ستاسې اولادونه تاسې له ذکر څخه د الله جل جلاله مشغول او غافله نه کړي. او هغه څوک چې دغه کار وکړي، یعنی په مال او اولاد داسې مشغوله سي چې الله جل جلاله هیر کړي، هغه کسان تاوانیان دي. دا چې الله جل جلاله فرمایي هغه کسان چې په اولاد او مال داسې مشغوله سي چې د الله جل جلاله عبادت هیر کړي، هغه تاوانیان دي. ورونو، دغه تاوان او خساره د مال یا دنیوي کاروبار تاوان نه دی، د منصب او کرسی تاوان نه دی، بلکې دا هغه حقیقي خساره او تاوان دی چې مال او اولادونه دي د الله جل جلاله له ذکر او یادولو څخه مشغوله کړي. هغه ورځ درڅخه هېره کړي چې د حساب او کتاب د پاره د الله جل جلاله په حضور کې درېږي. فانی دنیا پر هغه باقی او ابدي دنیا خوښه کړي. الله جل جلاله د سورة المنافقون په 10 نمبر آیات کې فرمایي: وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين. يعني نفقه او خیرات ورکوي د هغو مالو څخه چې موږ تاسې ته درکړي دي، د مخه تر دې چې یوه ته له تاسې مرګ یا د مرګ اسباب راسي، او بیا به نو وایي یا رب کشکې دې زما مرګ لږ ځنډولی وای چې زه خیرات وکړم او له صالحانو څخه سم. خو د مرګ ځنډېدل هېڅکله نشي کېدلی، ځکه الله جل جلاله د سورة المنافقون په 11 نمبر آیات کې فرمایي: ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون. يعني الله جل جلاله هیڅ نفس هیڅ کله نه ځنډوي. کله چې د مرګ وخت او نیټه راسي، کله چې د اجل را ورسېدی او مرګ درته راغلی، بیا راګرځېدل نشته. او الله جل جلاله ښه خبر دی په هغه څه چې تاسې یې کوئ، که ښه وي که بد، او بیا به د هغو عملو بدله او جزا درکړي. ورونو، مرګ د هر مخلوق د پاره حتمي او ضروري دی. هر انسان او هر مخلوق خامخا مري بيل الله سبحانه وتعالى چې حي لا يموت دی. الله جل جلاله د سورة القصص په 88 نمبر آیات کې فرمایي: كل شيء هالك الا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. يعني بيل الله جل جلاله بل هر شيء هلاكيج د جل جلاله لره حكم دي او رجوع هم ده سبحانه وتعالى لره. حاكم هم دي رب عز وجل دي او ورتق هم ده جل جلاله لره دي. بیا هم رب عز وجل د سورة الرحمن په 26 او 28 نمبر آیاتو کې فرمایي: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يعني هر هغه څوک چې پر دغه مځکه دي ټول فاني کېدونکي دي، او باقي به پاته سي ذات د رب ستا چې خاوند د لویي عزت او عظمت. او بیا رب عز وجل د سورة الزمر په 10 نمبر آیات کې فرمایي: إنك ميت وإنهم ميتون. يعني بشک ته هم مړ کېدونکی او بشک دوی هم مړ کېږي. د الله جل جلاله په حضور په ټول مخلوقاتو کې تر محمد صلی الله علیه و آله وسلم مکرم او معزز نشته. او هغه صلی الله علیه و آله وسلم ته هم وویل سو: انک میت. د الله جل جلاله له طرفه د موت او مرګ حکم پروس. نو څوک دی چې له مرګ د خلاص؟ که انسان هر څونه کوشش وکړي چې ځان به خبره واچوي او د مرګ په باره کې فکر کول وزندوي، خدا دې ور په یاد کې
چې دی پر الله جل جلاله تر سید الاولین والآخرین محمد علیه افضل الصلاة والتسلیم مکرم او مشرف ندی. الله جل جلاله د سورة الانبیاء په 34 نمبر آیات کې فرمایي وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افئن مت فهم الخالدون. یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم تر تا د مخه موږ هیڅ یو انسان لره همیشنی ژوند نه دی ورکړی، نو که ته مړ شې آیا دوی همیشه ژوندي پاتې کېدونکي دي؟ ورونو موږ او تاسې همیشه ژوندي نه پاتې کېږو، یوه ورځ مرګ راتلونکی دی، خو بدبختانه بیا هم له دغه پېښېدونکي حقیقت او واقعیت څخه ځانونه بېخبره اچوو. که څه هم هر چاته دا معلومه او ښکاره ده چې مرم او خامخا مرم، په مرګ کې مې هیڅ شک او شبهه نشته. انسانان مري او پیرانان مري. الله جل جلاله د هر انسان د مرګ دپاره وخت او ځای مقرره کړی دی. انسان که هر څونه کوشش هم وکړي چې دغه حقیقت ته تغییر ورکړي په وسه یې نه ده پوره. مرګ او د هغه وخت لیکل سوی دی او داسې حتمي او قطعي کار دی چې هیڅوک تغییر نشي ورکولی. الله جل جلاله د سورة النساء په 88 نمبر آیات کې فرمایي أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. یعنی هر چیرې چې تاسې اوسېږئ او هر چیرې چې یاست هلته به مرګ تاسې پیدا کړي او در وبرسېږي. که څه هم تاسې په ډېرو لوړو محکمه او مضبوطو قلاو او برجو کې واوسېږئ بیا هم مرګ درسېږي. نو انسان که په خپل ژوند کې هر څونه احتیاط او ډېر کوشش وکړي چې له مرګه وتښتي یا ځان خلاص کړي بیا هم خامخا مري. الله جل جلاله د سورة الجمعه په 8 نمبر آیات کې فرمایي قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. يعني اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم دوی ته ووایه بېشکه هغه مرګ چې تاسې ځینې تښتي او نه یې غواړئ خامخا هغه مرګ تاسې ته در رسېدونکی دی. الله جل جلاله د سورة الواقعه په 80 نمبر آیات کې فرمایي نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین. یعنی موږ ستاسې په منځ کې مرګ مقدر کړی دی او موږ عاجزه نه یو چې څوک تیری یا تجاوز را باندې وکړي. د مرګ په باره کې نور هم ډېر زیات آیاتونه شته چې د هغو په بیانولو او رانقلولو سره زموږ بحث ډېر اوږدېږي. امام مسلم رحمه الله د یوې مسلمانې او صالحې ښځې نیکی او مبارکی ښځې چې ام حبیبه بنت ابي سفیان ام المؤمنین او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زوجه ده په قصه کې یو حدیث شریف روایتوي او وایي یو ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم واورېدل چې ام المؤمنین ام حبیبه رضی الله تعالی عنها په خپل دعا کې وویل الهي زما خاوند رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته اوږد ژوند ورکړي، زما پلار ابي سفیان او زما ورور معاویه ته اوږد ژوند ورکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل تا د الله جل جلاله څخه د لیکل سوو اجلو او د شمیرل سوو ورځو او د ویشل سوو رزقو په باره کې غوښتنه وکړي. الله جل جلاله هیڅ شی تر خپل وخت نه د مخه کوي او نه شی تر خپل وخت وروسته کوي. که تا د الله جل جلاله څخه دا غوښتنه کړې وای چې د اور له عذابه دې وساتي او د قبر له عذابه دې وساتي دا به ستا دپاره خیر او ښه وای. له دغه حدیث شریف څخه دا معلومه شوه که انسان د عمر د اوږدېدلو دپاره هر څونه دعاوې هم وکړي د ده په عمر کې تغییر یا زیاتوب نه راځي، ځکه دغه کار په حساب سره دی او په کتاب کې لیکل شوی دی. همدارنګه په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایتوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي غیبي شیان پنځه دي، پنځه غیبي شیان دي چې علم یې بېله الله جل جلاله د بل چا سره نشته.
او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ذکر سوی آیات شریف چې د سوره لقمان 34 نمبر آیات دی تلاوت کړی. ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. چې په دغه آیات شریف کې هغه 15 غیبي شیان ذکر شوي دي چې علم یې بې له الله جل جلاله بل د هیچ چا سره نشته. هغه 15 شیان داسې دي: اول، د قیامت د ورځې د قائمېدلو علم او خبر چې کله قیامت کېږي یوازې د الله جل جلاله سره دغه علم دی. د قیامت د پیښېدلو ورځ بې له الله جل جلاله بل هیچ چاته نه ده معلوم. دوهم، الله جل جلاله باران اوروي او د باران د اورېدلو وخت، د باران اندازه، د باران د اورېدلو اسباب او د باران د اورېدلو ځای یوازې الله جل جلاله ته معلوم دي. دریم، الله جل جلاله ته هغه څه معلوم دي چې د مندو د حامله ښځو په رحمو یا په نسو کې دي. سبحان الله، مور کوچنی په نس کې ګرځوي، خو یوازې مور نه بلکې هیڅ چاته دا نه وي معلومه چې هلک دی که نجلۍ، عمر یې ډېر دی که لږ، نیکبخته دی که بدبخته، رزق به یې پراخه وي که تنګ. څلورم، هیڅ چاته دا نه ده معلومه چې سبا به څه کوه. دا چې شیطان ځینې انسانان په دې سره خطا باسي چې نن مزې او چړچې کوه، د ګناهو څخه چې د زړه غواړي هغه کوه، بیا به حج وکې، توبه به وباسې او ښه سړی به سې. د هغه د جواب دپاره فقط دغه خبره کافي ده چې هیڅ انسان ته دا نه ده معلومه چې سبا به څه کوه، ځکه د څه کولو دپاره ژوند پکار دی او دا نه ده معلومه چې دی به سبا ژوندی وي که یا. نو کله چې چاته دا نه وي معلومه چې سبا به ژوندی یم که یا، نو بیا په کم امید او کم اعتماد د نن ورځې د بدیو او ګناهو جبیره سبا کولی شي. او دا چاته معلومه ده چې سبا به د توبې ایستلو دپاره وخت ولرم که یا. پنځم، دا هم هیڅ چاته نه ده معلومه چې پر کومه مځکه او چیرې به مرم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه حدیث شریف کې چې امام ترمذي او امام احمد یې روایتوي فرمایي: بېشکه کله چې الله جل جلاله د یوه بنده د روح د قبضولو اراده په یوه مځکه کې وفرمایي چې په فلاني مځکه کې دې مړ سي، نو دغه بنده لره په هغه مځکه کې یو ضرورت پیدا کړي، کله چې هلته ولاړ سي روح یې قبض کړي. د روح قبض کېدل، کله چې د انسان د اجل وخت راسي روح یې قبض کېږي. د روح قبض کېدل یا اخیستل په زکندن سره شروع کېږي. انسان که هر څوک هم وي په دغه وخت کې هیڅ چم او حیله بلکې د ځان د خلاصېدلو دپاره هیڅ کار نشي کولی. هر انسان د قهار سبحانه وتعالی له طرفه جبرا او قهرا په مرګ سره محکوم دی. الله جل جلاله د سورة الانعام په 1 نمبر آیات کې فرمایي: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. يعني هم دی جل جلاله پر خپل بندگانو غالب دی او لیږي پر تاسې ساتونکي ملایکې. زموږ سره داسې ملایکې شته چې موږ د مرضو، آفتو او حوادثو څخه ساتي. همدارنګه حفظه و هغو ملایکو ته ویل کېږي چې زموږ عملونه لیکي. نو لیږي پر تاسې ساتونکي ملایکې تر څو چې له تاسې څخه یوه ته مرګ راسي، بیا نو د روح زموږ هغه ملایکې قبضوي چې د ارواحو د قبضولو دپاره لیږل کېږي.
او دغه ملائکه د الله جل جلاله د اوامرو په عملي کولو کې هیڅ تقصیر او کوتاهي نه کوي. د انسان روح څنګه قبض کیږي یا اخیستل کیږي؟ د انسان د زکندن یا د روح د قبضولو حال او هغه حالات چې د روح تر قبضولو وروسته پیښیږي په ډیرو احادیثو کې بیان شوي دي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم موږ د روح د قبضولو په حالاتو خبروي، همدارنګه هغه حالات راته بیانوي چې روح تر قبضېدلو وروسته اسمان ته پورته کیږي او بیا تر هغه وروسته په قبر کې څه ورسره کیږي. په دغه باره کې ډېر او قسم قسم احادیث په مختلفو کتابو کې رانقل شوي دي، خو امام ناصر الدین الالبانی رحمه الله هغه احادیث له مختلفو مصادرو څخه سره یو ځای کړي او ترتیب کړي دي. محترم ورونو، څرنګه چې فتا پای ته ورسېدل نو زموږ د بحث پاتې حصه به ان شاء الله تعالی په راتلونکې دوهمه فته کې واورو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين.